افغان ځواکونو یو ځل بیا د باجوړ پر زابنو زبردست او خطرناک بریدونه کړي دي. تازه یې په کومو ولایتونو کې بریدونه کړي دي، څومره تلفات طالبانو ته اړولي، نور جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم، ستړي مشئ. افغان هوایي ځواکونو کندهار کې 12 طالبان وژلي. افغان هوایي ځواکونو د کندهار ولایت په ژیړۍ ولسوالۍ کې پر طالبانو برید کړی چې په پایله کې 12 تنه وژلي. ملي دفاع وزارت څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې په یاد برید کې د طالبانو یو شمېر وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي دي. بلخوا بلخ کې هم د هوایي برید په ترڅ کې 22 طالبان وژل شوي. ملي دفاع وزارت وایي تېره ورځ هوایي ځواکونو د بلخ ولایت چمتال ولسوالۍ اړوند د ترهګرو طالبانو پټنځای په نښه کړی دی چې په پایله کې 22 ترهګر طالبان وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان شوي دي. بلخوا زابل کې هم 13 ترهګرو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ملي دفاع وزارت وایي تېره شپه دفاعي او امنیتي ځواکونو د زابل ولایت مرکز قلات ښار اړوند قلاچه کلي کې ترهګر طالبان په نښه کړي چې په پایله کې 8 تنه طالبان وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان شوي دي. همداراز د دښمن 2 موټر سایکلونه، یوه اندازه وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي دي. بلخوا هرات کې هم 15 طالبان ووژل شول. ملي دفاع وزارت وایي تېره ورځ دفاعي او امنیتي او کمانډو ځواکونو او ولسي پاڅون کوونکو د هوایي قواو په ملاتړ د هرات ولایت مرکز انجیل او ګذري ولسوالۍ اړوند کې طالبان په نښه کړي چې په پایله کې 15 ترهګر طالبان وژل شوي او 22 تنه نور ټپیان شوي دي. بل راپور کې راځي چې په تخار کې هم د هوایي برید په ترڅ کې 13 ترهګر طالبان وژل شوي. نن له غرمې مخکې هوایي ځواکونو د تخار ولایت مرکز تعلقانو ښار اړوند 15 حوزې او قرۍ پرچاپ سیمو کې د ترهګر طالبان په نښه کړي چې په پایله کې 13 ترهګر طالبان وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان شوي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل ضرور سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت.